حالا در یک هتل رفتیم زیر میز یک جابچای کردم. وای دی مول لغم است سوق منله وای دی مول لغم است سوق منله دیرک به اولین قبر زما وای. و برای یک روز رئیس جمهوری افغانستان شوی چی سه کار مهم خروال یا شروال شوی نو تدری مهم کارونه وسی هم تا دل بگویم خسته که من همین پیسه کم بود کردیم یک 15,000 افغانی برای ما بیار ببینیم که رفیقت چی میگه. درست هستم همینجا ما را عوضه گرفته دیگه همینجا ضمانت کار است یک تذکره تا گرفته بیا کمک زودتر که همینجا یک زمان کار دارن یک ضمانت کنی این افغانی داشته باشی اولین کار چی خواد بود که میکنی 1 میلیون که بیادر داشته باشم ارمان نیمګړی د غلطیانې پکې راځي یو ورځ مې د خپل پلار نه پیسې واغستل خب اولین کار که میکنم نیست که میخوایم تشکیل خانواده بتم خب 1 میلیون کم از یک ذره زیاد بده سلام و خسته نباشید بینندگان عزیز چینل یوتیوب آذن افغانستان. امید که جور صحت و صحتمند باشید. بار دیگر من مصطفی محمدی با جمع همکارانم آمدیم در پارک فردوسی کابل تا بر شما خوبان عزیزی که چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده کامنت گذاشتین و همچنان دوستایی که جدیداً با چینل ما پیوستند سپاسگزار هستیم. امروز بار دیگر با یک برنامه کاملا جدید حقیقت و جرأت در حضور شما قرار گرفتیم. شما از این پارک چند تصویر ببینید در ادامه برنامه با ما بمانید.
بیادر خوب هستی؟ سلام علیکم، وقت بخیر. خوب هستین؟ بخیر، قرار است؟ شکر، سلامت باشید. بیادر ما یک برنامه تفریحی داشتیم، حقیقت و جرأت. شما کدامش انتخاب میکنید؟ حقیقت بهتر است. حقیقت اگر برای یک روز رئیس جمهوری افغانستان شوی چی 3 کار مهم چی خواد بود؟ برای یک روز مشکل است 3 کار بازم. اگر که شوم یکی کارم خوبی است که مکتب برای دخترها باز میکنم که باید با درس بخوانن. وطن ما برای دانش آموز ضرورت داره و دیگه زمینی کار مساعد میکنه برای میجانا. و دوم شد و سوم کارم همی است که افغانستان به تمام جهان باید معرفی کنیم که به رسمیت بشناسه شه و یعنی مشهور شده کل جهان. بخیر باشی بیادر. خوب هستی بیادر؟ سلام علیکم بیادر. قرار است؟ بخیر سلامت باشم. بیادر ما برنامه حقیقت و جرأت دارم، میتونی که ما بازی کنی؟ درست است، مشکل نیست. کدامش انتخاب میکنی، حقیقت یا جرأت؟ جرأت. در جرأت تو موبایلت بکش برای بیادر کلانت یا پدرت زنگ بزن، بگو من امروز هستم و میرم ایران که ببینیم عکس العملش چی است. درست است، مشکل نیست. بکش بیلنگو کنیم که بیننده های عزیزم بشنوه. بله سلام علیکم بیادر. بله خوب هستی؟ بخیر. خوب هستی؟ خیرتی جان؟ شکر، زنده باشی. لالا گفتم من در چیستم میرم طرف ایران. بخیر. چرا؟ خیرت باشه. خیرت از والا کابل دیگه نمیشه، هم تو گفتم میرم ایران میرم. بیا لالا ما بس کارو با جور میکنیم اینجا، نرو ایران چی میگی؟ نه والا نمیشه دیگه، در کابل نمیشه، هیچ چیز نشد اینجا. بیا اینجا کارو بار نیست، به فایده مردم سختی ده میگن. والا نمیشه دیگه بیادر، در کابل نشد، هرچی کوشش کردیم نشد. بیا ما بر کار واره جور میکنیم، اگه سیستم برای جور میکنم اینجا کار کو و ایران چی میگنی؟ ایران ملک وطن اعلام میکنی می ایران در قاچاق سخت است، بیا هوایی برداشت میکنم. بیا نمیشه لالا دیگه، در راستیم بخیر، دعا کو که برسیم. نه بیا لالا ما پشتیگان میکنم. نه لالا نمیشه دیگه، برو باز میریم با دعا کو دیگه بخیر برسیم. خب برو بخیر. سلام علیکم. و علیکم السلام. لالا خوب هستی؟ بخیر. خیرتی از خوب هستی لالا؟ لالا جای نمیره، ما از چینل یوتیوب آذان هستیم. بیادر که ما در برنامه است شما را آزار میدادیم، میبخشی؟ نه خدا نکنه ما مت شوخی کردیم. لالا جای نمیره که شما است. بخیر باشین. بخیر. زنده باشی لالا، زنده باشی. تشکر، زنده باشی بیادر. بخیر باشین. بخیر باشی. سلام علیکم. و علیکم سلام. خیر را جوړی؟ خیر جوړ په خیر، تاسو خواسته په خیر هستی؟ خیر سیرور جان، من یو برنامه لرو د حقیقت و جرأت په نامه، کولای شم موږ سره بازی وکړو؟ ولې نه، په دواړو سترګو. انتخاب که حقیقت و انتخاب جرأت. حقیقت کې به تر توی کې د یوې ورځې دپاره د کابل ښاروال یا ښاروال شوې، نو تا 3 مهم کارونه به څه یاره ځکه د کابل ښاروال شلم، زما 3 کارونه به دا اول دا چې زمونږ سرکونو ته ګورو که نه چې ډېر ګرد و غبار او کثافتونه او دې خواخوا شیان ډېر پراته وي. اول کار به دا کوم، مثلا په اروپا کې جنگ جهاني 1929 کال کې هغه شوی و که نه په ټول جهان کې، او اروپا چې و ټوله اواره شوې وه. هغه چې بیا د اروپا چې و ټوله اواره شوې وه، اوس چې د اروپا سرکونه مونږ ګورو هغه ټول داسې شوي لکه شیشې غوندې که نه. هغه چا کړی؟ هغه هماغه انسانانو کړی، مونږ غوندې انسانانو هغوی کار کړی، زحمت یې ایستی، زیار یې ایستی، هغه یې دغسې پاک کړي دي. خو مونږ چې اوس خپل مملکت ته راشو، زمونږ وګورې ډېر مرداریان ډېر دي ورکې.
اول کار به دا کومه چې د سرکونه به ټول تنظیموم. بتلدانیان خو شته دی خو موږ باید خلکو ته خپله لاره وښیو. زموږ بیچارهګان د ښاروالۍ خلک ډېر زحمت وکاږي. مثلا چې زه ګورم ډېر ځایانو کې لګیا یې بیچاره ډېر عمر یې پوخ وي خو لګیا یې جارو کوي ګندونه خپله پاکوي. دې په ځای نه چې یو نفر مثلا یو چې بسکیټ خوري سړک کې اړتې دې په ځای نه چې لاړ شي نږدې بتلدانۍ کې ورته هغه سړک کې اړتې هغه کار باید ونه شي. همدغې دپاره باید یو جدي اقدام بنده وکړي. یو ښاروال باید وکړي او دې ته باید ډېر جدي شي. او دویم کار به مې دی چې پارکونو کې زه خپله مطالعه کوم مطالعه مې او آمادګي کانکور لولمه. ښه کار باید دا وکړم چې پارکونو کې ورزش ته بیل ځای جوړ کړم مطالعې ته بیل ځای او تفریح ته بیل ځای. خو بیا دا مطالعه چې د اوس همدغه دقه زه پارک کې یم که نه زه مطالعه کوم یو ځای کې یو مزاحمت کېږي بل ځای کې بل. مثلا د والیبال بیل اوازونه یې د یو شي بیل اوازونه یې د بل شي بیل اوازونه یې. مطالعې ته باید یو بیل ځای ارامه ځای هغې کې باید بنده مطالعه وکړي. بیل چوکۍ ځایان میز دا ځایان جوړ کړم چې مطالعه وشي. او دریم مې دا چې موږ چې ګورو اوس ژمی دی دا د جد میاشت د تقریبا 10 د جد او اول د جنوري ده که نه. موږ اوس ګورو چې د هوا ډېره مرداره ده کثیفه ده ډېره هوا هغه شوې خړوبه شوې یعنې مرداره شوې. دا آلودګي هوا ته باید جدي اقدام وشي. دولت باید جدي اقدام وکړي. اوس موږ چې ګورو کابل تقریبا د 10 شهرونو منځ کې دی چې د هوا یې مرداره ده د جهان که نه. مثلا اوس ډهلي او پنجاب او دې اول درجو کې دي. خو دې ته باید جدي اقدام وشي. دولت باید دې ته ډېر جدي اقدام وکړي. فابریکې ګورو موږ حمامونه ګورو چې هغې ډېر دود تولیدوي. دغه کوم شیان چې ډېر دود تولیدوي د هغې مخه باید ونیول شي. مثلا حمامونه باید وتړل شي. فابریکې چې کوم ډېر هغه لري هغه باید مثلا زغال سنګ باید تصفیه شوی زغال سنګ اوس وکارول شي چې د هوا مرداره نه کړي. دا بعضې زغال سنګ دي چې هغه بې تصفیې او هغه چې وکارې هغه کېږي دود تولیدوي. همدغې دپاره باید د دې مخه ونیول شي. دې ته باید جدي اقدام وشي. مننه تا ډېر جالب. خوب هستی بیادر؟ خوب بخیر خیراتی است. قراریست؟ شکر الحمدلله. ما برنامه داشتیم برنامه حقیقت و جرأت. میتونی که ما بازی کنی؟ میتونیم. خب انتخاب کدامش حقیقت یا جرأت؟ حقیقت. امو آهنگی که هر روز که خود زمزمه میکنی امیره برای ما زمزمه کن. بچین رفیقم تا دل بگویم خسته که من همین ندارم. رفیقم دردت به جونم یاور غم و جنونم یاور غم و جنونم. آنقدر درد فلک با حال روزم خسته که مرهمی ندارم. خسته که مرهمی ندارم. رفیقم دردت به جونم یاور غم و جنونم یاور غم و جنونم. آسیمونم برام من گذاره خسته که من. خوب هستی؟ سلام جور هستی بخیر جان. قراریست؟ شکر فضل خدا جور هستی. ما یک برنامه داشتیم برنامه حقیقت و جرأت. میتونی که ما بازی کنی؟ بله. انتخاب کو حقیقت یا جرأت؟ حقیقت. در حقیقت کدام کار است که در زندگیت انجام دادی پسان پشیمان شده؟ والا در یک هتل رفتیم زیر میز یک جابجای کردم. پس پشیمان شدم که چوری کار کردم. خب پشیمان شدی؟ بسیار پشیمان زیاد شدم. بخیر باشی بیادر. بخیر. سلام علیکم. سلام، خوب هستین صحتمند؟ اجازه است بشینیم؟ بله بشینین. چهار دارین بخیر. خوب هستین بخیر؟ فضل خدا شما خوب هستین بخیر هستین؟ بخیر باشین. ما یک برنامه تفریحی داشتیم به نام حقیقت و جرأت. می‌خواستیم الان شما بازی کنیم. میتونین؟ ان شاء الله مشکل نیست. آماده است. کدامش انتخاب میکنی حقیقت یا جرأت؟ فکر کنم جرأت بهتر باشه. جرأت بهتر باشه. بر یک اندیوال دوست رفیق زنگ بزن بگو ما موبایل خریدیم پیسه کم بود کردیم 15,000 افغانی برای ما بیار ببینیم که رفیقت چی میگه. درست است گرچه در این شرایط میفهمن که جوانا کم خرج هم هستن اما دارم اندیوالا رفیقایی که انشالله دریغ نخواد کردن زنگشان میزنم. بلنگو بان که بیننده عزیزم بشنه. چشم.
بالا بگو پیام بالا. مساعدت نمودن به مهاجرین دو مهاجرینو سره د مرستې کولو پیغام ګرانه وطنواله 400 شمیرې ته په وړیا توګه زنګ ووهه. سلام انجینر صاحب. رسولی صاحب سلام، خوب هستی؟ صحتمند جان جور؟ سلامت بخیر باشی. خوب است انشالله. بخیر سلامت باشی. کجا هستی رفیق؟ بخیر باشی. من خانه هستم. ما با یک آیفون 15 گرفتیم، یک 15,000 افغانی کمبوتی کردیم. گفتم باش که برای خودت زنگ بزنم اگه پیشت باشه که برسونی برم. خب آیفون 15؟ یک آیفون 15 گرفتم به خاطر که خودت میفهمی که ضرورت داشتم. ما تردا رفتن نگفتیم سنگ ضرورت نگشت ما چی داره با؟ ما چش کردیم که بازم دیگه روش گرنگی کرد سر ما. خب صحیح است. ما کوشش میکنم برای بگیرم پیسه دارم. ما دمی خپلواک موبایل هستم شارنه و خب پیشوری پارک مال که است. ان شاء الله خیبرم باز اول بده. صحیح. سلام علیکم بیادر، خوب هستین؟ سلام علیکم محترم، خوب هستین؟ بخیر. بیادر ما از چینل یوتیوب آذان افغانستان هستیم. بیادرتان کت ما در برنامه بود، میبخشین شما را وزامت ساختیم تو کدام گپ نبود. ما میخواستیم که همون احساس رفیقی تان معلوم کنم. خوش شدیم که صدایتان شدیم میشدن گپ نیست دید زحمت نیست. بخیر باشی بیادر، میبخشین. خیر. تشکر از شما بیادر. بخیر باشین، سلامت، زنده باشین. رفیقا هستن دیگه، انشالله که یگان جای دست دادن بند میشه کمک میکنن انشالله. خوب است، بخیر باشین. بخیر باشین، سلامت. بخیر باشین. خوب هستین؟ تشکر. شما خوب هستین؟ بخیر قراری؟ قربان شما، تشکر، ممنون. ما یک برنامه داشتیم، برنامه حقیقت جرأت، میشه همراه ما بازی کنیم؟ مشکل نیست، ان شاء الله میتونیم. بله. دو گزینه داری انتخاب کو، حقیقت یا جرأت؟ جرأت. در جرأت شما موبایلتان بکشین، برای یک دوست اندیوالتان زنگ بزنین، بگو ما روزه گرفته، همون تذکیرتان بیارین که ضمانت کنین، ببینیم که دوست و رفیقتان چی یک عمل نشان میده، چقدر شما را دوست داره. درست. من میال خیلی زنگ میزنم. بلندگو کنین که دوستای عزیزم بشنون. درست. بله عزیزان، سلام بیادر. سلامت، خودت خوب هستی؟ آرامی جان جور؟ سلامت باشی بیادر. بیادر من در مکرویان هستم، اینجا ما را حوزه گرفته دیگه، اینجا ضمانت کار است، یک تذکره تا گرفته، بیا کمک زودتر که اینجا یک زمان کار دارن، یک ضمانت کنی بیادر. نه جدی هستم لالا، اینجا یک مشکل پیش آمده، حوزه گرفتیم و دیگه میخوایم یک ضمانت ما را کنی. درست، تمام. تشکر. یک ذره زودتر کمک عاجل است، درست است؟ درست. بخیر باشی. سلام علیکم بیادر. علیکم السلام. خوب هستین بیادر؟ تشکر. شما؟ ما بیادر از چینل یوتیوب آذان افغانستان هستیم. هلالا روزه نبرده، ما که شما مذاق کردیم، میبخشین بیادر؟ ور خطا نشید، نبرده همیجا کت ما است. درست. بخیر باشین بیادر، بخیر باشین. تشکر از شما لالا. سلامت باشین. ادنتون زیاد خوش شدم از اینکه با شما مصاحبه کردم، چون زیاد خوش شدم. بخیر باشین. سلامت باشین. ممنون. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین بیادر؟ خوب هستین بیادر، سلامت، زنده باشین. بیادر جان، ما یک برنامه داشتیم، برنامه حقیقت و جرأت، میتونین که ما بازی کنیم؟ ولی سه چرا نمیتونم. دو گزینه داری، کدامش انتخاب میکنی، حقیقت یا جرأت؟ حقیقت. اگه 1 میلیون افغانی داشته باشی، اولین کار چی خواد بود که میکنی؟ 1 میلیون که بیادر داشته باشم، ارمان در دلم است که مادر و پدر خدا به حج فرضی رایی کنم. ماشاءالله. سلام به شهامتت که تو داری مادر و پدر به حج راه کنی. سلام از نمی ارمان در دلم است بیادر جان که مادر و پدر خدا به حج رایی کنم. اگه 1 میلیون داشته باش، او ان شاء الله رایش میکنم. خدا بتتان. بخیر باشی بیادر. زنده باشی. خوش بخیر باشی. سلام علیکم. سلام علیکم سړی مزه شوی په خیری. خیر وروره. شکر دې. تسلیم. لورجان، موږ یو برنامه لرو د حقیقت او جرأت تر عنوان لاندې، کولی شو موږ سره بازی وکړو؟ و بازی کوو ان شاء الله. انتخاب که حقیقت که جرأت؟ حقیقت که د یوې ورځې لپاره
د افغانستان رئیس جمهور وټاکل شي 3 مهم کارونه به څه چې اول یو کې 3 مهم کارونه خو یو خدای دی د انجلیانو مکتبونه به خلاصو یو او دوم مهم کار دا دی د ټول ځوانان چې بیکار دي د دې لپاره یو کاروبار یو شی جوړو او دریم کار مو دغه دی د کم ګاونډي په ګاونډي وادونو کې چې د کم کډوال دي چې فعلا په سخت وضعیت کې دي بالخصوص د پاکستان دغه لپاره پر افغانستان کې یو کاروبار یو شی جوړ کړي دی ورته خپل وطن ته راستنه شي خیر ستانه مننه ورور خیر اوسې ژوندی خیر سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر خیر وروره شکر د خدای د تاسو خاص جوړې قرارې ده الحمدلله ژوندی اوس ورور جان موږ یو برنامه درلوده د حقیقت و جرأت په نامه غواړې موږ سره بازي وکړي وروره ته 2 ګزینې لرې انتخاب کا حقیقت کا جرأت حقیقت هغه کم کار ده چې تا کړی او وروسته به پښیمانه شوی د ژوند غټه پښیماني ژوند ولا بس ژوند دی دا غلطیانې انسان نیمګړی دی غلطیانې پکې راځي یو ورځ مې د خپل پلار نه پیسې واخیستلې ما ورته ویل په کار مې دی یو موبایل پې اخلم د نورو ملګرو سره بس پیسې جمع کړې ایسته ایران ته لاړل اوس به پښیمانه اوس به پښیمانه یم کاش کې نه وای تللی هغه وخت خیر اوسې وروره مننه ژوندی اوسې خوب هستی بیادر بخیر شما خوب هستین قراری است؟ الحمدلله خوب هستم بیادر ما یک برنامه تفریحی داشتیم به نام حقیقت و جرأت میتونید که ما بازی کنیم مشکل نیست بازی میکنیم انتخاب کنین 2 گزینه دارن حقیقت یا جرأت حقیقت اگر شما 1 میلیون افغانی داشته باشید اولین کارتون چی است که میکنید خب اولین کاری که میکنم نیست که میخوایم تشکیل خانواده بدم خب 1 میلیون کم است یک ذره زیاد بده چقدر باشه 2 میلیون باشه 2 میلیون ولی ولی شروع کنیم خوب بخیر باشی بیادر بخیر زنده باش خوب هستی سلامت باشی بخیر باشی شما خوب قراری است الحمدلله بدای سرت ما یک برنامه داشتیم برنامه حقیقت جرأت میشم رو بازی کنیم مشکل نداره پس کنه سوالتون ما پاسخگو ما 2 گزینه داریم حقیقتش انتخاب میکنی یا جرأت حقیقت اگر خودت 1 میلیون افغانی داشته باشی اولین کارت چی خواهد بود که انجام میدی 1 میلیون افغانی قسمی که خودش ما در جریان است و مردم افغانستان در جریان است کشور ما فعلا با تحصیل و آموختن علم مردمش نیاز داره و چون که کشوری فقیری هستیم به خاطر اینکه مردم ما از فقر بدبختی بیرون بیاید باید مردم ما رو یک جای تحصیلی مدرسه یا مکتبی باشه که آموزش ببینم و ما تصمیم دارم اگر 1 میلیون افغانی می داشتم یک نهادی تدریسی درست میکردم ماشاءالله ستړی مشي خیر اوسې څنګه یې خیمت څنګه نوم دې څه ده میلاد جانا څه شعر پکای ټوکر راته وای شعر ویلی سو وای مهرباني شعر دی وای د مور له غمه چې څوک منلی وای د مور له غمه چې څوک منلی هدیره کې به اولینی قبر زما وای ماشاءالله مور دې ژوندی ده که وفات شوې شکر الحمدلله ژوندی ده خدای دې درته ژوندی لري ستا نوم چی ده محمد انس تا څه لیدونکو ته کوم شعر ټوکه څه لري یو ضرب المثل ویلی شم مهرباني په یو باغ پسرلی کېږي نه په یو ګل پسرلی کېږي ضرب المثل دې غلطي ته ستړی مشې ته څنګه یې خیر اوسې مننه تا نوم چی ده مقدس جانه ته لیدونکو ته څه لرې زه دغه لرم بینندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه امید که از برنامه خوشتان آمده باشه برین بل چینل یوتیوب ما چینل را سابسکرایب کنید کامنت کنید و همچنان با دوستایتان شریک کنید از صفحه فیسبوک ما هم دیدن کنید و فالو کنید و لایک کنید تا برنامه دیگر که باز در خدمتتان حاضر میشم شما را با الله پاک و بی‌نیاز میسپارم زنده باد افغانستان